بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو راغلی مدازې د ګرانۍ په وجه باندې یو څو تپوسونه کومه. دا مشران کشران سره ناست دي، صحیح ده. د دېونو به تپوسونه کوو چې څومره ګراني ده په دې ملک کې، او غریب سړي سره څومره ټینشن دی، او په غریب سړي د ګرانۍ څومره اثر دی. ګرانو کتونکو تپوسونه کوو مختلفو کسانو نه، دا موږ سره ناست دي. د دېو د خولې نه به واورو چې یاره ګرانۍ څومره اثر په غریب سړي باندې کړی دی، او په موجوده حکومت نه څومره غوښتنه کوي او څومره ګراني ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام وروره. وروره ښه وجي وروره د موجوده حکومت نه څه غوښتنه کوي او د ګرانۍ په هکله مړی ستا څه خیال دی چې ګراني څومره د غریب سړي سره څومره اثر کوي؟ لوی ظلم شروع دی، د ګرانۍ لوی ظلم شروع دی، او ګراني ده او پریشاني جوړه ده. او زه تا ته وایم چې اوس دې باندې د چا وس نه راځي. ښه، او ستاسو مطلب کارونه مارونه ودرېدلي یا کارونه شته یا څه؟ کارونه زموږ هېڅ کارونه نشته، هېڅ دندې نشته. د موجوده حکومت نه څه غوښتنه کوئ؟ ستاسو په خیال باندې پی ټي اي حکومت ښه و که دا بل حکومت ښه راغلی؟ یاره چې دا دړي چې راغلی دا د هېڅ څه سم نه دی. دا خو خلک چېرته کېنه او غریب یې ختم کړه، غریب لار ختم شو. او دا لغړې چې ناست دی دا ستا ماشومان دي که نه؟ دا ماشومان دي. د دې د جامې پیزار د دې پالنه څنګه کېږي؟ چې دغه حال دی چې دغه در په دره خاورې په سري وه وروره. زه به خپل کیمرامین ته خواست وکړم چې د دې ماشومانو دا چمپل او دا پکې راولي. دا ماشومان په دې حالات کې دي او دی د موجوده حکومت نه مطمئن نه دی، د تګیلمن دی. دلته کې موږ سره بل یو کس ولاړ دی، هغه نه تپوسونه کوو. دا دی چې ده سره څومره پیسې میسې شته، د دې پالنه څنګه کېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. او ستاسو جامې پیزار د دې پالنه ستاسو ښه کېږي؟ د موجوده حکومت نه مطمئن یئ؟ نه سره دا چې ما جری پوټي سپیره نه کوي خپل قوم چې دا قبل کپڑا وکړي زړه واغسته دا خو سپیره ده. د عمران خان په دور کې تاسو ته سہولت او کپړې میلاوېدې؟ هغه راته یو کپړې به وي، هر څه به دا خو سپیره ده، ډېر سپیره ده. اوس یې بیټې ګټل داسې. ښه، او په پنجاب باندې خو پی ټي اي ته سیټان وړي دي، هلته یې وټ هم ګټل دی. په هغې باندې خوشحاله یې که خفه یې؟ ډېر خوشحاله وو. ښه، ستاسو په خیال باندې تاسو وایئ چې په خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت راغلی؟ تاسو په خیال باندې په خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت راشي خوشحاله وایئ؟ عمران خان بیا راشي نو غوره ده. عمران خان نه خوشحاله یې، رضا یې چې؟ او جي هغه ښه و. په اخري کې شاعري چې واله. په دې اخري کې به دې موږ ته یو مصره ووایي، که خفه کېږي نه، یو ښکلې باندې مصره ووایه. کېدای شي ستا په وجه باندې د عمران خان حکومت راشي، د هغه نه خوشحاله پنجاب باندې هغه سیټان وړي، د دې خوشحالۍ نه دنه یو مصره ووایي. وطلبي والله خبر دينا جتنا كده لم تتبع خبر هما واه 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 درد دی پکې درد. بله بله کېنه یو سره هلته ځئ. وایي دا مازدیګر چې څنګه تېر شو داسې به تېر شي دا ستا نیولې مینه. الله ډېر مننه، ډېر مننه، ډېر ښکلی اواز یې و. د زوینه سره واله ګرانو کتونکو دا ماشوم ناست دی، د ده دا خواهش دی چې یاره یو مصره دوه زه هم وکړمه. راشه یو مصره دوه د ده نه واورو. ښه، زه ماشومه شروع شوم. شونډې مې بیا قصرې وچېږي، کله ته وایم زما پیرو جلاله د ژوند ګلونه رژېږي، څه وسکوه خبرې کوي د نورو خوبونه. بله شه ګلاب چې مړه شي ورېږي، سترګې چې مړې شي بلکونه ورانوينه. ما خو بس دی. زه ته اوس پکې خپل اقرار وکړه د خیره سره. کتونکو تاسو ویل د دې ماشوم او هغه د ده پلار دی، دا ډېر په ښکلي اواز سره یې سندرې وویلې او ډېرې ښکلې مصرې مو کړې. د دې شکریه ادا کوو او والسلام.